زه به ډېر لنډ د ارواښاد شاپور ځدراڼ نه داسې یو یادونه وکړم، پیل به یې کړم چې یو پیغام د دې دواړو شخصیتونو میراث او پیغام راتلونکو نسلونو ته څه دی. دوی خو لاړ، موږ یې درناوی کوو، دعا ورته کوو، اما د ژوند خو روان دی. د لویو شخصیتونو اساسي نقش دا دی چې میراث یې څه دی، پیغام یې څه دی، او په دې پیغام کې او په دې میراث کې زموږ ونډه څومره ده. د ارواښاد عبدالاحد مومند میراث باندې به بیا یو څه بالنسبه په تفصیل، اما د په لنډه توګه د شاپور ځدراڼ او د ده د همزولي ګروپ او ټیم لوی میراث موږ ته دا دی که هغه اوس خدای دې نور ژوندي لري اما لږ تر لږه په ډګر کې نه دي، هغه دا دی چې له نشته امکاناتو څخه یو څه رامنځته کول دا د لویو انسانانو خصوصیت دی، لکه څنګه چې ورته اشاره وکړه. زموږ اوسنی نسل یا به دا د انسانانو خصوصیت وي چې څومره سهولتونه د ژوند زیاتېږي، موږ ته د لټۍ پلمې زیاتېږي. اوس موږ دومره شکایتونه کوو چې امکانات نشته، دولتونه باید دا وکړي هغه وکړي، که نه موږ خو ډېر ښه خلک یو، تکړه یو، دا له ما نه نیولې بېرته تر ما پورې. اما پخوانیو ګورئ دا امکانات نه درلود. استاد سالکزي د کرکټ د ټیم د پیل د شرایطو خبرې وکړې، بلکل. اما تر دې مخکې کله چې موږ د لویو افغان شخصیتونو په هنر، فرهنګ، فکر پالنه، سپورت هره برخه کې د دوی نوم اورو، موږ وایو چې دوی به نو څه ګل و ګلزار ژوند درلود، څومره به ماړه وو، پیسې به یې درلودې، کار به یې نه کاوه، شپه ورځ به یې همدا کار کوه ځکه دومره مشهور. داسې نه ده، داسې نه ده. بله ورځ مې د یو ډېر نومیالي فرهنګي شخصیت بایوګرافي لوستله، بیا ده ویلې چې ما په بیدل باندې تحقیق کاوه او دا مې له دې نه شروع کړه چې ما کدوان خرڅول، او یو ورځ مې د کدوانو ډېره ګټه وکړه، بیا مې دا پیسې وایي 3 برخې کړې، په یوه مې دا واخیستل، په یوه برخه مې دا واخیستل، یو څه پیسې را سره پاتې شوې. د لومړي ځل دپاره مې د کلکتې چاپ د بیدل کلیات واخیست. دا سړی د بیدل پېژندنې او بیدل څېړنې یو سیمه ییز، که نړیوال ونه وایم، سیمه ییز نوم دی اوس په دې برخه کې. اما تاسو ګورئ چې ده په ځوانۍ کې کدوان خرڅول. هدف دا دی چې راځئ دا ومنو هغه سهولتونه چې دغه نسل لري د پخوانیو نه درلود، بلکې ډېرو ستونزو سره مخامخ وو. تاسو په دې فلم کې ولیدل چې د ده یو ملګری په ژړا کې وایي چې دا د ده زخمي لاسونه او زخمي ځنګنونه یې زما وینې به ترې راتلې. دا په دې معنی چې په ناسمو شرایطو کې دوی تر دې ځایه راورسېد. نوي نسلونه باید د پلمې له ځانه لرې کړي. سخته ده چې سړی ځان د شاپور ځدراڼ غوندې ملي شخصیت کې او زیار ونه ګالي. خدای دې خدای وبخي او د ده پیام او د ده میراث د خدای ځوانانو ته د الګو او د لارې د مشال په توګه لاره رڼا کړي چې دوی پرې لاړ شي